که چېرته چاته د معدې تکلیف وي یعنې خوراک پې بوج کېږي ګیسې وي خولې له ترخي اوبه راځي معده یې سوځي او د معدې تیزابیت یې زیات وي نو دا 5 کارونه باید چې خامخا وکړي چې تکلیف یې اسان شي. د ټول نه اول کار خو دا دی چې تاسو به خپل ملاس ته په ګز طرف باندې کوئ ځکه چې معده چونکې زموږ ګز طرف ته ده نو کله تاسو په ګز طرف باندې ملاس نو ستاسو معده ستاسو د خوراک د نالۍ او د خولې نه لاندې وي نو دا تیزاب د معدې نه بره طرف ته یعنې د خوراک نالۍ طرف ته په ګرانه باندې راځي. خو که تاسو په ښي طرف باندې سملئ نو معده چونکې ګز طرف ته ده ستاسو معده بره شي او ستاسو د خوراک نالۍ او خوله لاندې وي نو دا تیزاب د معدې تیزاب د بره نه لاندې په اسانه باندې راځي. اوس معده خو الله تعالی جوړه کړې دی دپاره د ځکه چې هلته تیزاب جوړیږي خو چې کله دا تیزاب بره راځي نو د خوراک چې کومه نالۍ ده یا خوله تالو دا د تیزابو سره د دې چې کوم لایننګ دی دا مقابله نشي کولی نو هغه دا اریټیټ کوي بیا خلکو له ټوخی راځي خولې له ترخي اوبه راځي معده یې سوځي. نو سنت طریقه خو بېشکه چې ښي طرف ته سملاستل دي خو دا مسله د بیمارانو دپاره ده او وقتي طور پر ده چې کله مسله حل شي نو بیا ستاسو خوښ ده چې په کم طرف باندې سملئ. دویم کار دا دی چې د خپل بیډ یعنې کټ په کم کې چې تاسو سملئ د هغې سر طرف به لږ روچت ساتئ. اوس که یو سړی دا ووایي چې زه به یو تکیه ډبل کړم یعنې بالغ په 2-3 کېدم نو هغې سره به صرف ستاسو سټ او مرۍ روچتېږي. ستاسو د جسم چې کوم برنۍ ټوله حصه ده دا ټوله اوچته پکار ده. نو ښه طریقه دا ده چې د کټ یا د بیډ خپو ته به یو خښته یا داسې څه کېدی چې اوورال ټول برنۍ طرف اوچت وي. دریم کار دا دی چې په خپل خوراک کې به چای، کافي، سګرټ، دغسې د شیشې بوتلې یعنې پیپسي، 7 اپ، ډیو، سټینګ وغیره د ډبو جوسونه او د نسوارو خو نوم نشم اخیستی ټول پښتانه بیا را سره په کامنټس کې په لانجه کېږئ خو دا شیزونه به د خپل خوراک کې کم کړئ یا به یې ختم کړئ. درېیمه او ضروري مهمه خبره دا ده چې خوراک به په خوله کې مکمل چکوئ. کله چې تاسو خوراک په خوله کې چکوئ او بالکل معده خوراک لاندې معدې ته لیږئ نو معده پې بیا تیزاب کم جوړوي. که تاسو خوراک روغ تېروئ نو په معده کې خو غاښونه شته نه چې هغه خوراک وچکئ کولمو ته خو به معده خوراک لیږل پکار وي نو معده به څه کوي هغه به پې تیزاب ډېر جوړوي او په هغه تیزابو په ذریعه به خوراک چکېږي بیا به لاندې ځي. 5م او اخري ضروري کار دا دی چې ستاسو د ملاستې او د خوراک په منځ کې کم از کم 1 ګنټه یا 2 ګنټې وقفه خامخا پکاره ده. دا ولې داسې نه چې تاسو دلته خوراک کې ولته بیډ ته وخیږئ او سملئ نو دا خوراک به ټول په معده کې پروت وي معده به ورسره څه کوي بس معده خو به بیا ایسیډ یعنې تیزاب به پې جوړوي. خو که تاسو دې کې منځ کې لږ بریک ورکوئ لکه وقفه اخلي او دې دوران کې که تاسو ګرځئ څه چې سنت طریقه هم ده چې د خوراک نه پس یو 140 قدم اخیستل پکار وي نو دا خوراک به ستاسو د معدې نه په دغه دوران کې لاندې کولمو ته ځي. کله چې د معدې نه خوراک لاندې کولمو ته ځي معده چې کله خالي کېږي نو معده هسې بېرته بیا تیزاب نه جوړوي. معده هله تیزاب جوړوي چې کله پکې خوراک پروت وي. نو که تاسو لږ منځ کې لږ وخت اخلئ او بیا لږ وروسته سملئ د خوراک نه نو دې کې به دا فایده کېږي چې د معدې نه به خوراک وځي او ستاسو د تیزابو د جوړېدو دغه به په معده کې کمیږي نو ستاسو تکلیف به ټول اسانېږي. ډېره مننه.